إليه سبيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما ډیرو عزتمندو او قدرمنو مشرانو ځوانانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مونږ د خپل درس په لړۍ کې د اسلام په عباداتو باندې مخکې څه ناڅه خبره وکړه. د مانځه، روژې، زکات په دې باندې مخکې غږېدلي وو. نن به انشاءالله د اسلام په بل ستر عبادت باندې چې د اسلام پنځم رکن دی، په عباداتو کې څلورم ستر عبادت دی، په دې باندې خبره کوو. الله متعال د خپلو بندګانو روزنه کوي، هغه تربیه کوي. په خپلو بندګانو کې ښه صفات او ښه خویونه هغه پیدا کوي او د هغو صفاتو نه پاکوي چې هغه د انسان دپاره او یا انساني ټولنې دپاره زیان او تاوان لري. کټ مټ داسې چې بلکې اساساً قابل مقایسه خو نه ده. په کور کې یو پلار یوه مور هغه د خپل اولاد روزنه غواړي، کوشش دا کوي چې اولاد علم زده کړي، کوشش دا کوي چې اولاد مطیع او فرمانبردار اوسي، کوشش دا کوي چې اولاد اجتماعي خوی ولري، په ټولنه کې د خلکو سره راکړه ورکړه راشه درشه ولري او د هغوی سره ښه تعامل ولري. دا د هر مور او د هر پلار خواهش او غوښتنه وي او دغه آرزو وي. او کوشش دا کوي چې زوی یا اولاد هغه په ټولنه کې یو ګټور انسان شي او د ټولنې دپاره څه وړاندې کړي. طبعا بیا هم د مور او پلار او د الله مقایسه خو نشي کېدی، ځکه چې الله د مور او پلار نه په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات رحیم او مشفق او مهربانه دی. په عین شکل الله هم خپلو بندګانو ته همدقه څه غواړي، همدغه علمي پرمختګ وکړي. الله د خپلو بندګانو نه دا غواړي چې هغه اطاعت او فرمانبرداري ولري، د الله احکامو ته غاړه کېږدي او کم احکام چې الله ورته ښودلي په هغې باندې پوره په اصلاح عمل وکړي. او الله هم دا غواړي چې انسان په ټولنه کې اوسیږي هغه باید مفید اوسي، ګټور اوسي، په ټولنه کې اجتماعیت ولري، خلکو سره راکړه ورکړه ولري. په همدې بنیاد الله چې کوم عبادتونه موږ او تاسو باندې فرض کړي دي، د اسلام ارکان چې ورته وایو، دا ټول ارکان همدغه تربیتي اړخ لري. په ځینو کې بیا هغه انفرادي اړخ قوي وي او په ځینو کې بیا اجتماعي اړخ قوي وي. مونځ باندې مخکې مونږ خبره وکړه چې الله متعال مونځ فرض کړی، له دې سره چې تر ډیره په هغې کې د انسان او د الله ترمنځ رابطه هغه باید مستحکمه شي، لکه څنګه چې مور و پلار هم د اولاد کتنې ته همیشه هغه شوق لري، لیواله وي. نو الله هم د خپل بنده نه همدا غواړي، 15 وخته د خپل بنده ته همدغسې لیواله وي، مشتاق وي چې زما بنده ما ته ودرېږي. او لکه څنګه چې مور و پلار په دې خوشحالېږي چې اولاد خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړي او هغه خپل مشکلات ورته وړاندې کړي، همدغسې الله هم د خپل بنده په دې راز او نیاز او په دې مناجات باندې خوشحالېږي چې انسان ورته خپل دغه وړاندې کړي. بیا ځینې عبادات مثلا زکات، روژه، په دې کې مخکې مونږ خبره کړې وه چې ځینې عبادات بیا داسې دي چې هلته الله متعال د بنده نه دا غواړي چې د دې سره سره چې خپل نفسونه پاک کړي، خپل نفس پاک کړي او د الله بندګي کوي، هغه د الله د بندګانو دپاره هم مفید او ګټور وي. د روژې په حکمتونو کې هم تېره هفته کې مونږ دا خبره وکړه او د هغې نه مخکې مونږ زکات باندې هم خبره همدا کړې وه چې الله غواړي چې دا انسان په ټولنه کې مفید او ګټور اوسي او د ټولنې نورو افرادو ته د ده ګټه ورسېږي. په دې لړۍ کې حج هم یو ستر عبادت دی او حج یو ځانګړی عبادت دی. څو اړخونه لري. حج یو اړخ یو ځل بیا همغه د الله د بندګۍ اعلان دی او د الله د اطاعت او د الله د فرمانبردارۍ اعلان دی. کله چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ، الله متعال ورته امر وکړه چې واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر. الله ورته امر وکړه چې ته خلکو ته اعلان وکړه چې حج ته راشي، پیاده او سواره او د هر طرف نه چې وي.
دا ورته الله اعلان وکړ ابراهیم علیه السلام هغه کار وکړ. نو په دې حج کې مختلف تربیتي اړخونه دي، مختلف تربیتي اړخونه. یو طرف ته خدا داسې عبادت ده چې نسبت نورو عباداتو ته توپیر دا ده چې نور عبادات یا بدني وي یا مالی وي. زکات مالی عبادت ته، روژه مونځ دا بدني عبادت ته، خو حج داسې عبادت ده چې هغه هم بدني دی هم مالی دی. نو انسان خو په دنیا کې هم د دوه شتمنۍ لري، یو بدن په خپل واک کې دی او بل مال په خپل واک کې دی. نو دا نسبت نورو عباداتو ته ډېر جامع دی. په نورو عباداتو کې خو به انسانان یا خپل ځان د الله ته وړاندې کړي او د الله فرمانبرداري به وکړي، یا به خپل مال وړاندې کړي د الله ته، خو په دې کې به دواړه وړاندې کوي، دواړه مال به وړاندې کوي او بدن به وړاندې کوي. او بیا دا داسې یو ځانګړی عبادت ده چې په دې کې به انسان خپل کور، خپل کلی، خپل اولاد، خپل نور هر څه شتمني او دا شی به پرېږدي او به یو ځانګړي سفر باندې به ځي. او د الله حکمت دا ده چې په دې کې یو خاص کشش پروت دی. دا حاجي صاحبان چې څوک تللی دي هغوی ته معلومیږي چې څومره سړی په مینه او په شوق باندې بیا دا حج کوي، او بیا چې یو ځل حج وکړي بار بار دا شوق چې بیا بیا دا تکرار شي. دا د الله یو ځانګړی حکمت دی په دې عبادت کې. نو دا یو طرف ته بدني عبادت ته چې سړی پکې ستومانه کېږي، ستړی کېږي او خپل بدن د الله په لاره کې مصرفوي، او بل طرف ته مالی عبادت ته. او بیا الله د خپل حکمت په اساس باندې او دا چې په خپلو بندګانو رحیم ذات ته په ټولو انسانانو یې نه دی فرض کړی، په هغو انسانانو یې فرض کړی چې هغوی شتمني لري او د دې وس او د دې توان لري. بیا چې کله د حج مراسم شروع کېږي، دا مراسم هر په اصطلاح عمل چې په حج کې ترسره کېږي هغه ځانګړی حکمت لري، او په ټوله کې د حج دا ټول اعمال هغه ځانګړي حکمتونه لري. د حج شروع هغه په تلبیه باندې کېږي، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. په دې باندې د حج شروع کېږي. هسې که دې ته هم سړی متوجه شي، په دې کلماتو کې عظیم مفهوم پروت دی. لبیک اللهم لبیک، پروردګار تابع یم او غاړه مې ایښې ده او بس ستا فرمان ته راغلی. لا شریک لک، تا سره پروردګاره څوک شریک نشته. بیا وایي چې ان الحمد والنعمة لک والملک. درې شیان دي چې حمد او ستاینه پروردګار ستا دی، ځکه چې عظمت او د لوی ذات ام یوازې ته، بل څوک د دغسې لوی او عظمت ذات نشته چې هغه ستاینه باید وشي. ستاینه چې کېږي پروردګار صرف ستا به کېږي. والنعمة او نعمتونه ما باندې چې کوم پیرزوینې شوي پروردګاره دام ستا دي، او پادشاهي او د دې اختیار او د دې واک او دا ټول دام ستا سره دی. نو کله چې ته خپله په خپل ذات کې دومره عظمت لري چې د ستاینو وړې، او دا ما باندې دی چې څه پیرزوینې کړي دام ستا له پلوه دي، او بیا د دې واک او اختیار هم ستا له پلوه دی، بیا ورته اعلان کوي چې لا شریک لک، پروردګاره تا سره شریک نشته، نو ځکه زه ستا څه فرمانبردار یم او زه ستا اطاعت کوم. نو دا په حقیقت کې صرف د کلماتو ویل نه دي، د کلماتو ویل نه دي، دا انسان خپل ځان په کامل او بشپړه توګه باندې الله ته سپاري. الله ته وایي چې ربه دا څه چې دنیا کې دي دا ټول ستا دي، د دنیا سره پرېکون اعلانېږي. همدې وجه نه حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرې یو سړی من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، چا چې حج وکړه او هغې کې داسې ناروا کارونه ونه کړه، هغه چې بیرته راځي داسې راځي لکه کومه ورځ چې مور نه پیدا وي، اساسا هېڅ د ګناه اثر پرې نه وي، ځکه چې انسان هلته الله ته ځان په دغسې معنویت سره او په دغسې یو احساس سره سپارلی، الله ته ځان داسې سپارلی چې ربه هر څه زما ستا دی او ته په دې کې واکمن یې، ته چې راته څه امر کې هماغه به زه کوم. د هغې نه پس بیا د حج مسئله په احرام شروع کېږي. یو سپینه جامه چې هېڅ قسمه دنیوي دا رنګونه دغه ورپورې تړلې نه وي، په دې کې بیا فقیر دی که غني دی که شتمن دی که ملک دی که وزیر دی که مزدور دی، دا ټول انسانان یوه جامه اغوندي، یوه جامه. په دې کې مختلف پیغامونه د شرعي لحاظه پراته دي. یو پیغام خدا پروت دی چې د الله په وړاندې انسانان چې کله د اعلان د اطاعت او فرمانبردارۍ کې هغه ټول په همدې شکل باندې
په یو وحدت سره په یووالي سره د الله په وړاندې غني او شتمن او فقیر او مزدور او دا هر څه د الله په وړاندې هغه یو شی دی. په دې کې تفاوت او په دې کې فرق نشته. یو پیغام یې دا دی او دویم پیغام یې دا دی چې انسانانو ته تقریبا د حشر هغه ورځ ور یادوي چې د حشر په میدان کې به انسانان همدغسې په یو شکل باندې هغه وړاندې کېږي د الله حضور ته، والله به ورسره حساب او کتاب کوي. دلته هم دا ټول انسانان په یو لباس باندې په یو شکل باندې خپل ټول مادي مسائل هغه د ځان نه جدا کوي، صرف د الله دپاره د الله د بندګۍ دپاره هغه وړاندې کېږي. نو د دې بیا خپل خوند دی. کوم چې حاجي صاحبان تللي دي هغوی په دې پوهېږي چې دغسې یو مظهر او دغسې یو حالت چې هلته ټول خلک په یو لباس باندې وي، هغه د ټول د الله دربار ته ودرېږي، د طواف په حالت کې ژاړي، د سعی په حالت کې ژاړي، په منا کې ژاړي، په عرفات کې ژاړي، مزدلفه کې ژاړي، په هغې کې تور ژاړي، په هغې کې سپین ژاړي، په هغې کې په اصطلاح غني ژاړي او فقیر ژاړي. ټول یو رب ته خپل احتیاج وړاندې کوي او ټول وایي چې زموږ رب پروردګار دی او هغه ته خپل ضرورتونه وړاندې کوي. دا انسان کې یو قسم هغه قوي معنویت پیدا کوي. انسان کې بیا هغه د یأس د ناامیدۍ هغه په دنیا کې چې کله ناکله د دنیوي احوالو نه د سره یو قسم داسې حالت پیدا شوی چې دا دنیا خو په ما باندې بوج دی او پلانې په ما نه اوچته دی او پلانې داسې دی. دا حالت د انسان نه لرې کېږي ځکه چې انسان ګوري چې دا ټول د الله دغه دی. همدې وجې نه د حج ستر پیغام په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عجیب یو خطبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ګوره ستاسو رب یو دی، پروردګارم یو دی، ټول دغه رب ته راغلي یاستئ هغې ته او ان اباکم واحد، ستاسو پلارم یو دی، د یو آدم علیه الصلاة والسلام نه پیدا استئ. عربي په عجمي فضیلت نه لري، عجمي په عربي فضیلت نه لري، تور په سور نه لري او سوري په تور نه لري. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په وړاندې هغه څوک به ډېر مقدم وي او ډېر معزز او مکرم به وي چې هغه د هغه په زړه کې تقوا موجوده وي، د هغه په زړه کې تقوا د الله نه ویره موجوده وي. دا مناسک خو ټول خلک ادا کوي. ډېر ځل داسې وي چې د یو ډېر شتمن انسان نه د شتمن انسان نه د یو فقیر انسان حج د الله په دربار کې هغه ډېر زیات ارزښت ولري، ډېر زیات قیمت ولري. نو ځکه الله ټولو انسانانو ته د خپلې بندګۍ داسې یو زمینه برابروي چې هلته بیا نه واسطه چلیږي، هلته بیا نه پیسې چلیږي، هلته بیا نه نسب او قبیله چلیږي، نه جاه او منصب چلیږي. ټولو ته وایي چې الله تعالی وایي چې راځئ زما درګاه زما دربار ستاسو دپاره خلاص دی او دغه درګاه کې چې هر څه وړاندې کوئ زه قبلوم. او دا خبره چې ګورئ الله متعال دا د طواف مسئله بیت الله نه کله نا کله دا ځینې خلک دا اعتراض هم کوي چې اسلام خو د بت پرستۍ سره او اسلام د دغه مخلوق پرستۍ سره ډېر زیات مخالف دی. اسلام د مخلوق پرستۍ سره سخت مخالف دی. نو دا بیت الله دا خو مخلوقه ده، دا خو د تیږو نه جوړه ده. دا څنګه مسلمانانو ته دا امر کوي چې تاسو به طواف کوئ، حجر اسود به په استلام به کوئ؟ دا څنګه ده؟ کله نا کله د سړي ذهن ته دا سوال پیښیږي او خلک یې کوي. خو اصلا خبره دا ده چې الله متعال اصلا هغه د زړه رابطه انسانانو هغه د الله ته منظوره ده. خو د انسان فطرت د انسان طبیعت دا ده چې یو شی په سترګو باندې کله نا کله ونه ګوري، یوازې په غیبي مسایلو باندې هغه دغه نه کېږي. نو ځکه الله ورته د تجمع او د خلکو د راټولېدو دپاره دغه بیت الله د یو شاعري په توګه باندې د یو مظهر په توګه باندې وټاکه چې دغه ځای کې وکړي. یو طرف ته خو د دوی هغه فطري غوښتنه دغه کړه او بل طرف ته یو داسې یو زمینه برابره کړه چې انسان خپلو ټولو نورو روابط پرېږدي، داسې یو ځای ته راشي چې هلته د بله رابطه نه وي غیر د دې نه چې د الله سره رابطه وکړي. دلته که نورو په خپل کلي کور کې مونږ عبادتونه کوو، خو طبعا زمونږ هغه نور رابطې را باندې اثرات لري، هلته بیا دا اثرات ختمېږي. نو دا د حج هغه ستر دغه د پیغام ده چې الله متعال مونږ ته په دې کې دغه کړی ده. په دې کې د اقوامو د قومونو ترمنځ د وحدت او د یووالي هغه ستر مظهر پروت دی. بلکې حج د اسلام نه یوازې دا چې تعبدي اړخ لري، په اسلام کې سیاسي اړخ هم لري.
په اسلام کې سیاسي اړخ هم لري. حج په حقیقت کې د یو نړیوال سیمینار دی، نړیوال کنفرانس دی چې هلته مسلمانان راټول شي او خپل د اسلامي ټولنې چې کوم مشکلات او ستونزې دي هغې باندې بحث وکړي او په هغې شکل باندې د یوې موحدې او د یوې ستراتیژۍ په اساس باندې هغوی د دې مشکلاتو دپاره دغه وکړي. دغه په اسلامي تاریخ کې دا حالت راغلی دی. زمونږ علماو به همدا کار کاوه، بلکې حتی خلفاو به دا کار کاوه چې کله به حج ته راغله هغوی به په حج کې د علماو سره ملاقاتونه کول، د مختلفو سیمونه به چې علما راغلي وو هغوی سره به مجلسونه کول، د هغوی مشکلات به اوریدل. علما به هلته تله حتی علمي استفادې به یې کولې. ډېر زیات علما هغوی به حج ته د همدې دپاره تلل چې هلته نور علما راځي، د هغوی نه مونږ حدیث واورو، د هغې نه فقه زده کړو، د هغې نه تفسیر زده کړو. نو حج دغسې یو هرړخیزه مسأله وه. متاسفانه اوس هغه روحیه تقریبا اوس ختمه شوې ده. هغه روحیه برعکس اوس داسې حالت ته دغه شوې چې د حج د مناسکو نه د ځینو په اصطلاح سلاطینو، د ځینو پاچایانو د نفسي غوښتنو دپاره متاسفانه استفادې کېږي. نه هغسې په خطبه کې هغه روح پاتې دی، کوم روح چې د مسلمانانو دپاره باید وي چې هغه د اسلامي نړۍ ټول قضایا انځور کړي، د هغې څېړنه وکړي. اوس ډېر محدود چوکاټ کې یو لیکلې خطبه چې هغه لوستل کېږي، متاسفانه هغه روح او هغه معنویت د همدې نه تللی دی. نو دا دې وجې نه دا دې عبادت ته خپل هغه حقیقي شان او حقیقي شوکت راګرځول غواړي. بهرحال دا د مسلمانانو یو نړیوال کنفرانس دی، نړیواله مسأله ده چې هلته علما راټول شي، خلک راټول شي، خپل مشکلات او ستونزې هغه له دې لارې سره بحث وکړي او دغه یې وکړي. د دې حج بل پیغام هغه یو نوعه د سولې او د امن پیغام دی، د سولې او د امن پیغام. دا موږ او تاسو ته ډېر ضرور او اړین دی. ګورې حج الله متعال یو طرف ته په داسې ځای کې فرض کړی، دا ستر عبادت دی، خو په داسې ځای کې فرض کړی چې مخکې د فرضیت نه هغې ته د حرم نوم ورکړی. حرام څوک په چا باندې تیری او تعرض نشي کولی، بل څوک د عبادت او د بندګۍ نه نشي منع کولی. او دا روح دغه پکې پرته ده چې د الله سمه بندګي او سم عبادت هغه په امنیت کې کیدی شي. او یوازې بلد حرام نه، بلکې الله متعال دا میاشتې هم ورته حرامې ګرځولې دي، دا میاشتې هم ورته حرامې ګرځولې، او په ځانګړې توګه دا ورځې هم د حرام ورځ ګرځولې ده. په دې ورځ کې یو څوک بل چا باندې، حتی په حیواناتو باندې، حتی په څارویو باندې، حتی د حرم په بوټو باندې، په هغې باندې هم الله متعال بندگان مسلمانانو ته وایي چې تاسو به تیری نه کوئ، تاسو به پرې کوئ نه. دا د امنیت او د سولې او د صلح او د ارامۍ دغه دی چې عبادت په دغسې یو روحیه او په دغسې یو دغه باندې وشي. د الله د بندګۍ دپاره سوله، ارامي، سوکالي دا اساسي شرط دی. همدې وجې نه الله متعال قریشو باندې دا خبره چې کله ذکر کوي چې فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هغوی باندې چې احسان کوي وایي چې ګوره تاسو ته الله روزي درکړه په دې وچه دشته کې، او د هغې برسیره الله متعال تاسو د ویرو نه او د مختلفو ګواښونو نه په امان کې وساتلی. نو دا د حج پیغام دی. مسلمانانو ته دا پیغام ورکوي چې مسلمان باید حتی په څاروي تیری ونه کړي، حتی په بوټي باندې تیری ونه کړي. دا په دې ورځو کې د حرام په میاشتو کې د لپاره ډېر هغه شیان چې خارج کې ورته حلال دي دلته ورته حرام ګرځي. او د احرام د تړلو یو مفهوم هم دا دی چې په احرام کې لکه څنګه چې په تکبیر موږ کې تکبیر تحریمه وکړو، نو هلته ځینې حلال شیونه په موږ باندې حرام ګرځي. داسې په احرام سره په حج کې هم ځینې حلال شیونه په موږ باندې حرام ګرځي. دلته هم الله متعال موږ تربیه کوي په دې باندې چې ګوره الله چې کله درته امر وکړ، الله چې دلته تا ته هدایت وکړه، لارښوونه وکړه، د هغې مطابق باید ته وچلېږې او د هغې مطابق. نو د حج بل پیغام هغه د الله کامله بندګي ده، کامل اطاعت ته چې هیڅ قسمه په دې کې انسان سرغړونه باید ونه کړي. همدې وجې نه په حج کې مستقیما دغه دي. په نورو عباداتو کې خو لا تر یو حده پورې هغه جزاګانې کله د آخرت ته پاتې کېږي، خو په حج کې مسله دا ده چې چا لږ شان جنایت وکړه نو د جنایت مقابل کې به سمدلاسه څه ورکړي، دم به ورکړي، سمدلاسه به جزا ګوري. دا یو قسم داسې تربیت دی لکه عسکري تربیت چې عسکرو کې چې کله عسکري نظامي تربیت نو هغه چې لږ شان ته دغه وکړي سمدلاسه هغه صاحب منصب هغه ته دغه ورکوي تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې او په خپل رفتار کې هغه په کامله توګه باندې مطیع او فرمانبرداره شي. نو د حج دغه هم داسې ده چې سمدلاسه پکې جزا ده. هغه جزا د همدې دپاره چې انسان بیا خبره تېره نه شي او دغه د اطاعت هغه حقیقت باندې ځان پوه کړي.
د حج تاریخي پس منظر خو تاسو ته الحمدلله معلوم دی، تر ډیره حده په هغه خبره نه کوم. اکثر هغه شعائر او مناسک دي چې ابراهیم علیه السلام هغه کړی دي. ابراهیم علیه السلام هغه دا بیت الله جوړ ک، اسماعیل علیه السلام ورسره او چې کله جوړ ک وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لومړی خو پروردګار ته دعا کوي چې رب زمونږ نه دغه ستر عبادت دا قبول کړي، مونږ ستا د رضا دپاره دا جوړ کړه. او بیا الله متعال ته ابراهیم علیه السلام دوه بنیادی غوښتنې وړاندې کوي. یو خدا وایي چې ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، چې پروردګاره د خپل بندګۍ لارې چار راته وښیه. او دویم چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم. پروردګاره د انسانانو زموږ نه پس چې کوم انسانان دي هغوی ته پیغمبر ولېږه، داسې پیغمبر چې ستا د دین تعلیم ورته وکړي، د هغوی نفسونه پاک کړي، هغوی باندې ستا آیتونه ولولي. نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه دوه ستر دغه چې د کور د بیت الله د جوړول نه پسې وکړه. او بیا هغه ځینې مسائل چې موږ کوو، د طواف مسئله، د سعی د صفا او د مروې ترمنځ، دا ټول په حقیقت کې زموږ ذهن ته ځینې تاریخي واقعات را یادوي. ځینې تاریخي واقعات، هغه تاریخي واقعات هغه الله متعال څه دغه نه کوي موږ باندې، خو موږ باندې د مخکینیو امتونو د دغسې په اصطلاح واقعاتو او دغه یادونه صرف د دې دپاره کوي چې ګویا د الله پیرزوینې څنګه وي، د الله بندگان هغه څنګه په اصطلاح دغه د الله بندګي کړې ده، په لاره کې ورته څه خنډونه پېښ شوي دي، څه مشکلات یې ګاللې دي، دا ټول زموږ مخې ته ږدي چې هغوی څومره ستره قرباني ورکړې. ابراهیم علیه السلام خپل ماشومان راوستل هلته میشت کړه، هلته اوبه نه وې، اوبو دپاره بیبي هاجرې منډې ترډې وکړې. د صفا او د مروې مسئله د همدې دغه ده چې هغه څومره سخت حالت دی، خو د الله د رضا دپاره هغه په ځان منلی و. کله چې ابراهیم علیه السلام ته نو هغه ورته وویل چې الله درته امر کړی ویلی و، ویل چې الله امر کړی بس موږ هم په دې باندې راضي یو. دا وړه خبره نه ده، دا د سترې قربانۍ یو مثال دی. موږ ته دغسې د قربانۍ نمونه ذکر کوي. دا منډې هسې منډې نه دي، دا ورزش نه دی، دا سپورت نه دی، دا هغه حالت زما او ستا ذهن کې مستحضر کوي چې بیبي هاجرې بیچاره به هغه به څومره منډې کړې وي، هغه به څنګه په کوم حالت د خپل اولاد چې هغه په تنده کې دی او د تندې په حالت کې مري، نو هغه څنګه حالت دغه کړی. د قربانۍ په اخترونو کې دا ویل کېږي بار بار، دا عادي مسئله نه ده د قربانۍ مسئله. دا د ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالۍ د دې نه اوچتې قربانۍ تصور کېدی نه شي چې سړی د خپل ځان ته زړه ته د ټولو نه نږدې مخلوق، هغه څوک چې په اصطلاح هغه ته ډېر انتظار یې ویستلی دی، هغه چې الله ورته کله امر کوي نو هغه باندې چاړه ږدي. او هغې کې بیا حتی زوی هم ورته وایي چې پلاره یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره چې الله درته امر کړی کوه، څه چې کې کوې ما علالی او که هر څه کې. دغسې حالت دا ما او تا ته استحضاروي، زما او ستا ذهن کې کینوي چې ما او تا ته دا ښیي چې ګوره دغسې بندګۍ ته، دغسې اطاعت ته، دغسې غاړه ایښودنې ته ضرورت دی د الله د دین دپاره او د الله د دغه دپاره. په دې اساس دا مسائل ټول خپل هغه یو قسم تاثیر لري زما او ستا په وجود کې، د تربیتي تاثیر او د روزنې او د پالنې تاثیر. نو حج مخکې خبره وکړه چې یو طرف ته خو مالی عبادت ته چې خپل مال د الله په لاره کې مصرف کړو، بل طرف ته بدني عبادت ته. خدا داسې بدني عبادت نه ده چې انسان صرف خپل ځان ستړی کړي، بلکې دا بدني عبادت کې به ته د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره د هغوی د احوالو نه ځان خبرې، د هغوی د مشکلاتو نه، د هغوی د عبادت او بندګۍ نه چې هغوی څومره د الله بندګي کوي، څومره د الله دغه کوي. کله ناکله څوک چې حج ته تلي په هغې خوند باندې خپله پوهېږي چې یو سړی خپل ځان په اړه هر څه تصور کوي، خو کله چې ته داسې یو انسان ستا خوا کې د الله د کور په خوا کې وګوري چې هغه ژاړي او په سرو ژاړي او داسې په عاجزۍ چې هغه د شکل نه ښکاري چې دا الله ته ډېر زیات محتاج دی او ډېر زیات دغه کوي، هغه حالت چې سړی وګوري، سړی بیا د خپل ځان په دغه باندې پوهېږي چې زه څومره نیمګړی، زه څومره ما کې څومره کبر پروت دی، ما کې څومره لوی پرته ده. دې ته وګوره چې دا په کوم حالت کې ده او زه په کوم حالت کې. نو دا الله متعال انسان په دغه شکل باندې په مسلسله توګه باندې روزي، تربیه کوي او هغه بد صفات، بد دغه د ده نه لرې کوي. او آخري خبره طبعا په دې اړه چې زه کول غواړم هغه دا ده چې حج دا
د همدغه افعالو او د دغه قربانیو د یادونې په نتیجه کې او د داسې کامل ځان سپارنې په نتیجه کې په انسان کې یو معنوي قوت را پیدا کوي. د حج نه چې کله سړی راشي مخکې مې وویله که یوم ولدته امه داسې یو معنوي قوت په انسان کې پیدا شي چې هغه د الله د بندګي بیا مکمله په دغه توګه باندې کې. او د حاجي سره الحمدلله زموږ استاسو ټولنه کې دا یو حده پورې دغه دی چې څوک که د حج نه مخکې څه ناروا کارونه کوي کوشش یې دا وي چې د حج نه پس هغه کار تکرار نه کړي. دا ښه مسأله ده، ښه روحیه ده او ښه باید وساتل شي. خو متاسفانه زموږ ټولنو کې لږ د حج هغه مفهوم څه ناڅه ریایي شوی دی، څه ناڅه تکلفي شوی دی، د دې په ځای چې هغه معنویت ته هغه مفاهیمو ته چې هغه حج د هغې دپاره کېږي هغې ته متوجه شو. متاسفانه هغه حالت اوس نشته، کم دی. دا نه وایم چې نشته، کم دی. او په ځای د دې چې مونږ د مادیاتو نه ځان وشکو، حج د دې دپاره ده چې مادیاتو نه ځان وشکې. اوس متاسفانه د مادیاتو د ښودنې او د مادیاتو د ظاهرولو یو ذریعه او دغه ګرځېدلې. دا حالت بدلیدل غواړي او د دې حالت دپاره لاره همدا ده چې مونږ د دې عباداتو په هغه اصلي مقصدونو باندې پوه شو، حکمتونو باندې پوه شو چې الله دا حج ماته څه دپاره فرض کړی دی. آیا دې دپاره چې ماته حاجي وویل شي؟ که دې دپاره خو بیا اساسا حج نه ده پکار. او که چېرته دې دپاره شوی ده چې دا حج کې زما یو شمېر نیمګړتیاوې دي، ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه مې هلته الله متعال دعا ورته وکړم هغه رفع شي او زما دا نیمګړتیاوې دا ختم شي. دغه د حج مختصرا دغه وه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو عبادات قبول کړي او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو مشکلات حل کړي. دلته یو سوال خدا ده چې ځینې خلک دا نیوکه کوي چې نبي علیه السلام د عایشې رضی الله عنها سره واده وکړه په داسې حال کې چې عایشې رضی الله عنها عمر 9 کاله و او نبي علیه السلام عمر تقریبا 53 کاله. دا یو د ښځو دا یو ظلم دی او دویم د کعبې لپاره دا ځای څنګه انتخاب شو، حکمت یې څه دی؟ بهرحال دا مسله د عایشې رضی الله تعالی عنها مسله خو متاسفانه مونږ قضایاو ته د دې په ځای چې هغه خپل چوکاټ او د خپل هماغه ټولنې د ظروفو د شرایطو په رڼا کې وګورو، مونږ د قضایاو تحلیل هغه د موجوده ټولنې یا د موجوده حالات او شرایطو په رڼا کې کوو. عایشې رضی الله تعالی عنها سیده چې 9 کلنه وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 53 کلن و. زمونږ ټولنه کې دا ده چې یوه جینۍ کله واده شي او هغه کونډه شي هغه په اسانۍ نه په نکاح کوي څوک. دا زمونږ د ټولنې رواج دی. خو هغه وخت کې د عربي ټولنه کې دا رواج نه و. عربي ټولنه کې دا رواج نه و. ښځه به په هر عمر کې کونډه شوه خاوند ورته پیدا کېده او ښځې به که د هر چا سره د هر عمر سړي سره واده کاوه هغه نه عیب و نه مشکل و نه ستونزه وه. ځکه ښځې به که چېرته د یو مشر سړي سره واده وکړه نو هغه واده دا لکه دا اوس چې زموږ ټولنه کې دا مسئله مطرح ده چې خاوند یې که مړ شي نو دا به وړه پاتې شي بیا به څوک نه کوي. دا حالت په هغه ټولنه کې نه و. په هر عمر کې به چې ښځه پاتې شوه نو هغه دپاره به خاوند پیدا کېده. ټولنیز دود او رسم دا و. دا یو اړخ د قضیې دی چې دا د عمر د تفاوت مسئله ده چې دا په هغه ټولنه کې اساسا نه عیب و نه مشکل و. یوازې د پیغمبر علیه السلام خبره نه بلکې د خلکو کې عامه خبره وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ام کلثوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی ده، د حضرت علي صاحب لور ده. تاسو فکر وکړئ حضرت علي صاحب د هجرت نه پس په دریم کال باندې دویم کال تقریبا اواخرو کې واده کړی دی. دویم کال په اواخرو کې واده کړی. د هغې نه پس د لور پیدا شوې ام کلثوم او هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه په نکاح کوي. نو دا خود هلته دا مشکل نه و که نه. ته اوس د خپلې ټولنې مسئله په هغوی باندې حمل کې دا درست کار نه دی. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې دا ماشومه ده او څنګه چل دی. اصلي مسله دا ده چې یو خدا حکمت چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه په نکاح کړه دا بیله مسله ده او د ماشومې نکاح بیله مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرې مودې راهیسې دې ته دغه و چې یوه داسې ښځه پیدا شي چې هغه په علمي لحاظ هغه ځانګړی استعداد ولري، نبوغ ولري. داسې یو څوک پیدا شي
ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شارع دی دغه د شریعت راوړه شریعت کې لکه څنګه چې د نارینه او اړوند مسائل شته داسې د ښځو اړوند مسائل هم شته او د ښځو اړوند مسائل باندې ډیرو مسائل باندې نارینه اساسا پوهیږي نه سره نه خلاصيږي ځکه چې هغوی په اخته نه دي هغوی د قضایا هغه نشي تحلیلولی هغه مشکلات ورته نه دي معلوم په دې اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعدد د ازواج او نه بیان کول دا غیم یو حکمت دا چې بیان زیات کړي تر څو پورې چې هغه مسائل چې خزو ته پیخيږي او خزه نارینه ته نشي ویلې خزه نارینه ته نشي ویلې نو د هغوی لپاره د پیغمبر علیه السلام په کور کې مختلف داسې کسان موجود وي چې ښځې راشي هغوی سره مشکلات خپل مطرح کړي او هغوی بیا کوم ځای کې چې ضرورت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړي او کوم ځای کې چې دوی خپله پوه شوي دي هغه ورته دوی بیان کړي نو د تعدد د ازواجو مسله هم دا وه خو بل طرف ته یو نوع داسې ښځې ته ضرورت و چې هغه مجتهده وي اجتهادي قوت ولري هغه په اصطلاح علمي نبوغ ولري حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګری ابوبکر صدیق صاحب لور وه نو هغه د ډیر ماشومتوب نه رسول الله سلام چې هغه کور ته نو ماشومتوب نه رسول الله سلام د دې جنۍ په نبوغ باندې هغه پوه و چې دغه کار چې زما په زړه کې کوم ارزو ده او دغه مې ده چې خلکو ته دین په دغه سیو اجتهادي بڼه باندې ورسیږي هغه د دې جنۍ نه ممکن ده نو په دې اساس کوم وخت چې هغه د واده کولو شو په هغه ټولنه کې د واده کولو شو روایتو کې دا راځي چې وکړنۍ باندې دا په اصطلاح خطبه وکړه کوژدې وکړه او په 9 کلنۍ واده کړه او بیا د عائشہ رضی الله تعالی عنها مور وای چې کله د کوژدن وشو په اصطلاح زمونږ استاد په اصطلاح دغه وشو نو ما په د باندې ډېر زیات خوراکونه کول تر څو پورې چې دا آماده شي واده ته ورسېږي په ګرمو منطقو کې او د یخو منطقو ترمنځ توپیر وي په یخو منطقو کې خلک هغه په اسانۍ باندې نه بالغ کېږي زر خو په ګرمو منطقو کې بلوغ هغه زر راځي هغه د ګرمه منطقه نو بلوغ مثلا متحققه وه او بل طرف ته هغه څه چې دغه په اصطلاح د واده دغه هغه ممکنه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې حریص و چې دا ما سره وخت زیات تیر کړي وخت را سره زیات تیر شي چې دغه دین مسائل اخو عملی مسائل دي عملی قضایا دي نو چې عملی قضایا کې دا په لیکچرونو نه کېږي چې په لیکچر باندې وشي بلکې په عملی توګه باندې زما سره ډیر ژوند وکي تر څو پورې چې د دې ژوند په نتیجه کې هغه دا مسائل په خپل سترګو باندې وګوري نو بیا په راتلونکي کې کده سه واقعات او پیښې راځي چې هغه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه دي پیښې شوي خو دغه عملی ممارست د عملی لیدنې په نتیجه کې هغه بیا په دې باندې قادر وي چې اجتهاد وکړي او خلکو ته د شریعت حکم بیان کړي همدې وجه نه 9 کلنه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړه او بیا 9 کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوه په کور کې او هغې نتیجه همدا وه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا اوس په حدیثو کې یوازینۍ ښځه ده چې د ټولو نه زیاته روایات لري یوازینۍ ښځه چې زیات روایات لري او فقاهت او علمیت داسې ده چې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې سړي سره هغه په فقهي مسایلو کې اختلاف کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سړي سره هغه سره په فقهي مسایلو کې اختلاف کړي هغه د آیت معنا یو قسم کړي د بل قسم کړي هغه حدیث یو قسم معنا کړي د بل قسم معنا کړي دغه اختلاف دغه قوت دا په نور امهات المؤمنین کې موجوده نو دا په دې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتخاب کړو او په دې اساس باندې دا پیغمبر علیه السلام دا د ځان سره اوسوله دا هغه څه چې متاسفانه په غلط دغه باندې ویل کېږي چې ګویا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوازینۍ پیغله دا کړې ده نور پیغمبر علیه السلام ټولې کونډې کړې دي نو دا یې دغه دپاره کړې نو هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کلن و بیبي خدیجې سره واده کاوه نو هلته خو همداسې نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغله نه پیدا کېده پیغمبر علیه السلام په ټولنه کې صادق او امین باندې مشهور هغه ته دا پیشکشونه وشو چې څومره ښایسته جنۍ چې ته په مکه کې غواړې مونږ هغه ته درکو خو ته د خپل دغه نه تیر شه که چېرې هغې کې دا مسله وی بیا خو هلته ورته پیشکشونه کېده هلته خلکو ورته وړاندیزونه کول او څو پورې چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه هغې پر رسول الله سلم بله ښځه ونه کړه ځکه چې هغې کې هم تر ډېره حده پورې یو قوي علمي دغه هم پروت و
علمي دغه هم دې وجنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د وحي غار حرا راغی او کور ته راغی نو هغه ډیر سخت حالت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مخ شه نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه علم او دغه پوهه و دغه په اصطلاح قضیه و چې هغه وکول شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل دغه باندې پوي کی او هغه ته بیا د استدلال ورته وکي چې ګوره والله لا يخزيك الله ابدا هغه مشهور د بخاري په سر کې چې انك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق چې دا صفات باندې استدلال او په دې باندې چې دا سړی اسکر نه رسوا کیږي دا د علم او د پوهې خبره وا او به ورقه ابن نوفل تر واستل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسلسل همکاري کول دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو په لسم د بعثت باندې هم دی وجنه عام الحزن مرتوي نو دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها سره دغه د بیت الله د انتخاب دا خو اوس یو خود الله متعال دغه د چې طبعا په هغه کې خو ځین مسائل داسې چې هغه کې مونږ ضرور نه چې علتونه به بیان بس الله ویلي چې دغه ځای کې وکړه دغه ځای کې مونږ د الله بندګي کوو ورسېدې دې کې څه مسله نشته خو اوس علم او دغه دا ثابته کړې ده چې بیت الله چې په کوم موقعیت کې دی هغه د ځمکې څه دی محور مرکز دی بخي د ځمکې نو کبله او د یخنۍ د نوتو له کبله خلک نه پوهېږم پوه نه شوم نن سبا عمره کولی شي چا باندې حج فرض وي دا خبر رښتیا غټه مسله ده چا باندې چې حج فرض وي په عمره باندې د هغه فریضه نه ادا کېږي چا باندې چې حج فرض وي په عمره باندې دغه فریضه نه ادا کیږي عمره سنت ده دا به ځانګړی سنت ده دا یو غلط تصور متاسفانه دا څو کاله پیدا شوی دی چې نو عمره کول اسانه دي مصرف کم ده نو خلک دا فکر کوي چې عمره دې وکړه نو هغه فرضي حج درنه ساقط شه دا هیڅ کله درنه نه ساقطېږي غاړه به د انسان بندوي تر څو پورې چې حج نه وي کړی هدف شاید همدا وي او همدغه وي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه